एक्सप्रेस चैनल لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې و تازه مهم خبر تا کرنې وزارت وايي په ننګرهار کې د 922 تجربه عادي او متراکمو بڼونو چارې پیل شوه د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا په ننګرهار ولایت کې د 922 تجربه عادي او متراکمو بڼونو د جوړولو چارې پیل شوې دي د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي یاد بڼونه چې پکې د انارو، شفتالو، املوک، چارمغز، لیمو او مالټې بڼونه شامل دي د ننګرهار د کوټ، روداتو، چپرهار، خوږیاڼي، شیرزاد او واچین په ولسوالیو کې د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې په همکارۍ جوړیږي دا غراض د کرنې وزارت یا د پروژه په پام کې لري چې د منی موسم د نیالګیو ایښودو په کمپاین کې هم په ننګرهار کې 250 جریبه نور عادي او متراکم بڼونه جوړ کړي دي چارواکي وایي په ننګرهار کې د یادو بڼونو جوړول د بڼوالۍ د ودې او پراختیا ترڅنګ د سیمې د سمسورتیا او د هوا د پاکوالي په برخه کې مرسته کوي